د ناهیلۍ پای. حتی ات روزی شد که ما خدا میخواستم خودکشی کنم. ځان مه وژنئ، ناهیلي له منځه یوسئ. د ناهیلۍ نه د امید ترغیږي د ځوانانو متین عزم او کلکې ارادې. 20 کلونه د اشغال په تورتم کې تیر شول او یرغلګرو د ځوانانو د ذهن تخریبولو لپاره داسې فکري جګړه هم په لاره اچولې وه چې که مادي امکانات مال او حال نه وي نو ژوند ختم دی او باید د پای ټکی ورته کېښودل شي. هو همداسې وه. د مسلمان ځوان فکري ادراک او ذهن یې د معنویاتو پر ځای د مادیاتو، دنیوي عیش او عشرت باندې روږدی کړ. اسلامي فکر، جذبه او ایمانی قوت یې ورڅخه ولوټل. ارمانونه مړه شوي وو، هیلې خاموشه وې او هر څه د تورتم تر سیوري لاندې وو. دا مستند یوازې د یوې ټولنې د ځوانانو حال او مستقبل نه انځوروي، بلکې دا د هغو زرګونو ځوانانو کیسه ده چې ژوند ورته د بوج په څیر ښکاري. خو آیا دا پای دی یا پیل؟ د پوښتنې ځواب باید هر ځوان د خپل مسؤلیت له مخې له خپل ځان، ضمیر او وجدان څخه ترلاسه کړي، ځکه بل څوک یې ځوابولی نشي. خو ځوانان باید دا هیر نه کړي چې کله کله د ژوند تر ټولو تیاره شپه د روڼ سهار سباوون زیږوي. خو دا سهار یوازې هغو ته راځي چې انتظار باسي، ناهیلي کیږي نه، هڅه کوي او ژوند ته د سترو امیدونو په سترګه ګوري. اولنی هغه لامل د ناهیلۍ د الله تبارک وتعالی او په ذات او همدارنګه په خپل مبارک دین قرآن عظیم الشان په هغه باندې بې باوري ده او په الله تبارک وتعالی توکل نه کول، په خپل ځان باور نه کول، د نیکانو خلکو په مجلس کې نه شریکېدل، د قرآن سره تعلق نه ساتل، دا هغه اسباب دي چې په دې سره انسان ناهیلی کیږي، د خپل ځان نه ناهیلی شي، همدارنګه په خپل هغه قوت او انرژی باندې ناهیلی شي او په خپل رب باندې ناهیلی شي. کسی که از یک اجتماع، یک محیط، یک لذت میبره او دارای یک افسردگی آموز میشه. همون مسائل لذت و همون مسائل زندگی را مزایش نمیچشه، به افسردگی میره. همون توقعاتی که داره او برش آماده نمیشه، به افسردگی میره. همون خواهشاتی که داره برش وقت زمان رسیدگی نمیشه و افسرده میشه. دا سپین او منل شوی حقیقت دی چې د ژوند په پړاو کې کله ناکله انسان او په ځانګړي ډول ځوان ناهیلۍ په مخه کوي. خو ناهیلی شخص باید له دې رواني ناروغۍ سره داسې مبارزه وکړي چې د پاته کېدو ځای یوازې د ده ذهن او دماغ نه دی، دا یوازې یو پل دی، باید چې پرې تیر شي، نه چې پرې میشت شي. حتی ات روزی شد که ما خدا میخواستم خودکشی کنم. هر روز میجد دعوت داریم، تبلیغ داریم، ایجاد علما میان برای ما دعوت میکنن. ځوانه ته یوازې نه یې، ستا تر څنګ یو نسل ولاړ دی چې ستا احساسات درکوي او ستا د راپاڅېدو هیله لري. ته د اسلامي امت د ملا تیر او د سر تاج یې، ستا زړه د ایمان تودوخه لري، ستا ژبه د حق د ویلو ځواک لري او ستا لاس د یو امت د جوړېدو وسیله ده. ځواني داسې بې ګټې او بې فایدې شی نه دی چې انسان دی هغه د الله په نافرمانۍ او سرغړونه کې تیره کړي، بلکې پکار ده چې ځواني غنیمت وګڼل شي او هغه د خپل ځان او نورو د اصلاح، د دنیا او آخرت د سمون لپاره وکارول شي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا نقل کوي چې 5 شیان د 5 څخه مخکې غنیمت وګڼئ چې یو یې ځواني د بوډاتوب څخه مخکې. ځواني د بوډاتوب څخه مخکې غنیمت ګڼل او هغه کارونه کول چې بیا انسان په بوډاتوب کې نشي کولی، د فکر څخه واخله د عمل پورې، د جماعت څخه واخله د جنگ تر میدانه پورې، د لمونځ څخه واخله تر حج پورې، د اسلام د قبلولو څخه واخله په ځمکه باندې د هغه د نافذولو پورې،
کوم شی چې د ځوانۍ په حالت کې څرنګ کیږي په بوډاوالي کې هغه شان نه ترسره کیږي. نو دا زرین وخت د خوب نه د پاڅېدو دی، د کار، فکر، دعوت، امید او د جوړېدو وخت. مسلمانه ځوانه، ته باید سر خلاص کړې او وپوهېږې هلته چې ایمان نه وي نو هیلې مړې وي. د دنیا پرمختللي ښارونه له درواغو ډکې مجازي رڼاګانې، بېلابېل ذهن او فکر تخریبونکي د ټکنالوژۍ اپلیکیشنونه چې تا ته مجازي سکون، خوند او لذت درکوي، خو پای د زهرو په څیر تریخ دی چې د بربادۍ په کنډر کې دی یوازې پرېږدي تر څو ځان او خپل مشروع هیلې وبایلې. ټوله کیسه همدا ده او بس. د ځوانانو زړونه او ذهنونه په تورو تیارو کې ایثار دي. هره ورځ یې سلګونه ځان وژنه کوي ځکه چې ژوند ته هدف او هیله نه لري. خو ته ایمان لري، مسؤلیت لري او ضمیر دې بیداره دی، نو باید نورو را روانو نسلونو ته د خپلو نیکونو او پلرونو په څیر د حماسو، جد او جهد او نیکمرغي پیغام ولېږدوي. ته د اسلام او اسلامي فکر د پوهې خورولو هیلې ژوندۍ ساتلی شي. که الله جل جلاله دې د خپل مسؤلیت په تړاو وپوښتي نو په جګو سترګو به ورته ولاړي او برخه به دې د جنت په نعمتونو خوږوي. ما یو ځل نه بلکې ډیر ځله ځان بایللی و، خو ژوند هر وخت بله موقع راکړه. نو دا ځل ما هم ځان د شیطاني وسوسو په لومو کې ایثار پرې نه ښود. کله چې ته الله جل جلاله ته شا کړې نو خپل ځان هم بایلې. دا انتخاب ستا په لاس دی. یو لوري د امن ایمانی نور، عزت او برم، خو بل لوري د تنهایی، درواغو او تباهی. موږ باید یو او بل پرې نږدو بلکې تکیهګاه واوسو ځکه موږ یو امت او یو ملت یو. موږ له خاورې با ارزښته اشرف المخلوقات د یوې بشپړې اسلامي عقیدې په مټ جوړ شوي یو او دا عقیده موږ ته راښایي ځان مه وژنه، شیطاني هوس او ناهیلۍ له منځه یوسه.